تازه خبر: خوشحال سادات له خپلې دندې څخه استعفا کړې ده. جنرال خوشحال سادات چې تازه د ملي امنیت د نظامي مرستیال په توګه ټاکل شوی و، د خپلې فیسبوک پاڼې څخه له لارې د ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د خپلې دندې څخه یې استعفا کړې ده. خو احمدشاه سهیل په اړه داسې لیکلي: خوشحال سادات نن نه بلکې 3 ورځې مخکې د ملي امنیت له ماموریت څخه لاس په سر شوی و. پر ځای یې د باسین بریال په نوم کس ټاکل شوی. هیڅ امکان نه لري چې دا جنرال پر کور کېنول شي. هیڅ سم نه دی روان. او پام چې دا ځل مو د ناځوانه نړۍ د تبلیغاتو قرباني نه کړي. د یو شمېر رسنیو پر دې خبرونو چې پرون پلانکۍ ولسوالۍ نن بستانکۍ ولسوالۍ طالبانو ونیوله غوږ مه نیسئ. که د کابل نیوز، سپوږمۍ او بي بي سي په خبرونو دغه ډول یو په بل پسې ولسوالۍ نیول کېدلی، اوس به کال وړاندې لا د ارګ په ګلخانه کې کرنیل او جرنیل درته ناست وی، او د شمال د باغونو کښلو او د بامیان د بودا نړولو طرحې به یې جوړولی. حالات تر دې نه خرابېږي. که څه هم سیمه ییز استخبارات په پوره توان له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې بې نظام او بې عزته مو کړي، خو بیا هم د اوسنیو ځواکونو په شتون بریالي کېدلی نه شي. د طالب همدا ټول زور او وحشت دی، نور نه لري. ان چې په تېره روژه میاشت کې ونه توانېدل چې د کرکې هغه غاړې ټول لنډغرو او پاکستاني استخباراتو په ملتیا یو ولایت ونیسي، اوس خو بیخي پر حرامه ده چې مړو ته یې کندې وویستې. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. صحیح ده، دومره نه و.